ملګرو زه یوه پوښتنه کوم، د لارښوونې مو مننه کوم. د اسرافیل د کوڅې لور چېرته دی؟ د انقلاب راوړونکي کور چېرته دی؟ چې محل ته ناګهانه ورشم، څیرې ګریوان او پریشانه ورشم، چې هغه ما ورته حیران پاتې شي، خیال ته یې د ځان او د جهان پاتې شي. ورڅخه زه شپېلۍ په چور واخلمه، دغه متا ځینې ضرور واخلمه، او بیا یې خپل ځان ته په وړاندې کېږدم، زخمي زخمي شونډې ورباندې کېږدم، لیونۍ ساه ورپکې پکړم زغرده، هر څه تباه هر څه جارو کړم زغرده. نه د چا کور نه د چا ځای پاتې شي، نه ښار نه کلی او نه سرای پاتې شي. ورانه ویجاړه شي مکاره دنیا، دا د کلک سترګو خلکو یاره دنیا. خو که دا کار چېرته امکان نه لري، دغې شپېلۍ ته لار انسان نه لري، نو ای ملګرو کار خو وکړئ، مرسته زما د خدای پر پار خو وکړئ. د سمندر ژبه را زده کړئ ماته، د دغه نر ژبه را زده کړئ ماته، چې په حال د دې دنیا خبر کړم، په ښه او بد یې ښه صفا خبر کړم، چې هغه جوش وکړي او تور غوندې شي، پکې پیدا له قهر شور غوندې شي. ورته لمن ژر له څپو کړي ډکه، پورته وریځ هم له اوبو کړي ډکه، ښکته طوفان پورته طوفان راولي، د ویرو نړۍ پر دې جهان راولي. نه د چا کور نه د چا نوم پاتې شي، طوفان د نوح ورته ماشوم پاتې شي. غرقه کړي دغه ګنهګاره دنیا، دا د کلک سترګو خلکو یاره دنیا. که دا وینا هم لیونتوب ښکارېږي، د تیو خیال د تیو خوب ښکارېږي، نه یې زما خوږو درنو ملګرو، پر ننګ مینو مېړنو ملګرو، ځئ چې پخپله ورته ملا وتړو، ملا اوس په جنګ د دې دنیا وتړو. د استبداد خونو ته اور واچوو، چې هغه مري ورپکې نور واچوو، د خواږه ژوند خواږه دوران په خاطر، د محترم غوندې جهان په خاطر، د زور او ظلم هر نښان وسوځو، د بې ننګۍ ډک دا جهان وسوځو. څاڅکو تارونه د رګونو خپلو، جوړې کړو ستنې د هډونو خپلو، څیرې ګریوان د شرافت وګنډو، لمن د خوږ انسانیت وګنډو. سمه کړو بیا هېواد پر لاره دنیا، دا د کلک سترګو خلکو یاره دنیا.